رب العالمین مسلمان باندې په هر زمانه کې آزمائش او امتحان راولي. د مسلمان په مال باندې، د مسلمان په بدن، په اولاد، خو آخر کې کامیابی فتح دا بیا د مسلمانی. یو زمانہ کې بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام د زمانے نه پس لږه غوندې سرکشي پکې پیدا شو، د الله نافرمانی. یو قوم په الله مسلط کې چې هغې ته عمالقه وایي. هغې راغله په دې بني اسرائیلو باندې حملې وکړې او بني اسرائیل یې تقریبا ختم کړل. دا د موسی علیہ السلام د وفات نه پس خبره ده. د بني اسرائیلو چې کوم عبادت خانې وې لکه زمونږ چې جوماتونه دي دی روان کړل، مکمل یې وغورځول. او د هغې کتاب و تورات کوم چې په موسی علیہ السلام باندې نازل و، دا الله کتاب لکه زمونږ دپاره قرآن حکیم دی، هغه تورات یې وسود او ختم یې که. او چې څومره د هغې تورات نسخې وې د چا په کور کې وې که په عبادت خانو کې وې که بازارونو کې وې، اب یې رېستلې او سوځولې به یې د مین نه تورات ختم کړ. او چې کوم د بني اسرائیلو مشرانو، که هغه د مذهب مشرانو او که هغه د سیاست او د قوم مشرانو، ټول مړه کړل. د بني اسرائیلو ډلې یې ختمې کړې، ځای په ځای وتښتېدل او ملکونه یې وله تس نس کړل، پیسې یې ترې واغېشتې، ښځې یې ترې بوتلې، ماشومان بچي بوتلل، هغه غلامان کړل، ښځې ځان له وینځې کړې او بوډاګان یې پرېښودل. او چې کوم د جنګ ځوانانو هغه ټول مړه کړل. ټول طاقت د بني اسرائیلو د عمالقو د لاسه تس نس شو. یو غټه ابتلا پې راله. کافر که په دې دنیا د الله نافرمانی کوي نو د هغې دپاره خاصم اخرت عذاب دی، جهنم دی. او مسلمان که دلته بدعمله شي او نافرمانی شروع کی نو الله ولا عذاب ورکوي. الله دی بنی اسرائیل له عذاب ورکو، سخت خطرناک عذاب یې ورکو. پروردگار داسې کول چې د هغې کم علما او کم عبادت والا خلک وخو مړه شو، مشران مړه شو. خاندان نبوت چې د پیغمبرۍ کم خاندان و هغې کې یوه ښځه داسې پاتې شوه چې د هغې په ګېډه ماشوم او د پلار د مرګ نه پس د هغې نه یو ماشوم پیدا شو، هغې له شمویل نوم کېښود. ارورو لوېده پروردگار هغې شمویل له نبوت ورکه، پیغمبري ورکړه، شمویل علیه السلام. سناسو بنی اسرائیلو کې یو کوټې لږه غوندې سا پیدا شوه چې د الله تعالی په مونږ کې پیغمبر پیدا که او پیغمبر د دین تعلیم بکو، خلکو ته به عبادت خو. زور د تورات هغه جند او د تورات تعلیمات ورو بیا جمدي شو. چې زمانه تیره شو نو بنی اسرائیل د یو ځای بل ځای نه راغون شو، دی خو منتشر شو. یو قوم یو ځای اوسېده، بل قوم بل ځای اوسېده، بل قوم بل ځای اوسېده، وتښتېدل، تتر بتر شو. عمالقو سخته سزا ورکړه، بیت المقدس یې ورته ختم کروانې که. او دوی سره چې کم تابوتو مسلمانانو سره یو غټ صندوقو د لرګي او په هغې کې د پخوا پیغمبرانو د آدم علیہ السلام امساوه پکې، د موسی علیہ السلام تبرکاتو پکې، د ابراهیم علیہ السلام تبرکاتو پکې، د تورات نسخه وه پکې، د ابراهیم علیہ السلام صحیفې وې پکې، ایم ته یوړه ځان سره. دا به بني اسرائیلو د جنګ په وخت کې استعمالو. چې کله به چا سره جنګ و نو دا صندوق په ځان سره وړه، د دې صندوق په برکت به الله فتح ورکوله، ایم ته یو. دا شمویل علیہ السلام چې کله لوی شو، الله نبوت او پیغمبري ورکړه، د بنی اسرائیلو بعضې مشران ورته راغون شو، ورته وی چې داسې کار دی چې دې عمالقو په مونږ ډېر ظلم کړی، ته لا پیدا هم نه وې، ځکه دې خو د مور ګېډه کې او مونږ له ډېر سخت عذاب او سزا را کړې ده، زمونږ یې ډېره رسوایي کړې ده، ښځې رانه بوتلې، ماشومان یې بوتلل، اوس هم هغې سره وینځي غلامان دي، ځوانان یې راله مړه کړل،
مشران د قوم او د مذهب هر څه ختم کړل نو ته مهرباني وکړه موږ له یو مشر جوړ کا یو بادشاہ راله مقرر کا یو مشر جوړ کا چې موږ ټول په هغه متفق شو راجمع شو د عمالقو سره جهاد وکړو د دوی نه خپل بدل وایو حضرت شمیل علیہ السلام ته خو پته وه ورته وی ګوره داسې به ونه کړی شي لاول خو که ما دله بادشاه جوړ کو او به نه منې او که ویم منې نو ما ته تاسو معلوم یې جهاد نشئ کولی وی نه که نه وی ګوره ما ته پته ده حضرت موسی علیہ السلام چې زموږ مشر و پیغمبر و هغه چې کله تا جهاد یې کو قوم ورسره دی خو چې قوم یې کله هغه کافر دشمن ولیده وی اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون اے موسی زته خدای دې جنگونه کوي مونږ بدل تناسب مونږ پدې کې نه یو زموږ مشران استاد مشران موسی علیہ السلام ته داسې نه دی ویل او بیا بل پیغمبر حضرت خزقیل علیہ السلام هغه الله راولېږه د موسی علیہ السلام نه ډېر رستو نو هغه تاسو ته وی زموږ مشرانو ته وی چې راځي چې جنگ کوو نو تاسو سره پاسې دی او چې دشمن ته ودرېدی نو ټول ته وتښتېدی نو څه یو غر ته وتښتېدی او څه بل غر ته څه بل غر ته نو الله در باندې هلته داسې عذاب راوسته چې ټول یې مړه کړی نو سم شی پام کوئ زمونږ مشرانو د موسی علیہ السلام سره هم دا چل کړی دی په ځای پرېښی دی او حضرت خزقیل علیہ السلام هم په ځای پرېښی دی نو که ما هم دله اوس یو بهادر انسان او یو بادشاه مقرر کړ یقین مې در باندې نه راځي چې جنګ به وکړې د تیار خواره من او سلوا به خوړل که نه تیار ترنجبین او تیار سیسه او ملزان به ورته راتلل او په هغې کې به هم لا پیاز او مسور غوښتل د هغې خلکو اولاد نه یې بهر کیف دی وی چې نه مونږ به ولې جنګ نه کوو مونږ خو دومره رسوا شوي یو ذلیله یو چې د حد نه او د سترګو د لګولو ځای نشته مونږ خو دغه ظالم قوم کافر برباد کړي وو زمونږ جماعتونه زمونږ د الله کتاب او زمونږ د دین او د قوم مشران او ښځې زمونږ خو تبعی کړې ده مونږ له شا به یو بادشاه مقرر کا او مونږ بالکل ورسره ځو او د دې کافرو نه خپل بدل اخلو او په دې بادشاه به دا ټول بني اسرائیل راغونډم شي را یو ځای به شو پې ټول وی ښه وی ښه د یو کس ته مقرروم نو په دې د ده په رعیت کې یو کس و توالوت دا غنمو هغې وله بادشاه مقرر دا هغه زمانه وه چې بادشاه به جوده او پیغمبر به جوده پیغمبر به بادشاه نو بادشاه به پیغمبر هغه زمانه بادشاه وله مقرر که طالوت وی دا ستاسو بادشاه دی ده سره غون شي دی به راته طریقې برابر کی او ورځی په دې کافرو باندې جهاد ورسره وکړي وی خد دا طالوت تی مونږ له بادشاه مقرر کړ دا غریب دی ولم یؤت سعة من المال دا خو فقیر غریب سړی دی مسکین چې ته مالدار به دې کتلی دولتمن سړی به دې مونږ له بادشاه کړو دا غریب سړی دی لومبې اعتراض وی ګورې ما درته نه وی چې لاول خو د لکه ما بادشاه مقرر کړ نو تاسو هغه باندې متفق کېږئ نه او که متفق هم شئ نو د جنګ ځوانان نه یې خو تاسو غوبل کو نو وی نه داس دا مونږ نه منو اوس خو ما د الله سره مشوره کړې ده ما خو د ځانه نه دی مقرر کړی د خو پیغمبر یم الله په مشوره مې دا سړی بادشاه مقرر کړی دی بدبختو که دا مو ونه منه غر کېږې نو بعضې کسان خو د خپلې خبرې نه واپس شوي ټیک ته وبه منو بعضو وی چې یاره دا خو زموږ له کې شک دی او دا خو غریب دی او مالدار نه دی او د قوم مشر خو مالدار پکار دی وی مونږ له څه نښه راکړه هغه وی ښه یو نښه به د الله نه وغواړم وی پروردګاره دا طالوت خو ما ستا په مشوره د قوم مشر جوړ کړو بادشاه مې جوړ کړو خو دا بعضې خلک اخوا دې خوا کوي یو نښه وله راولېږه الله وی زه نښه هم درلېږم ټینګې کا د ټینګېدو قوم نه دی بني اسرائیل ټینګې کا یو نښه درلېږم هغه تابوت چې کوم ته هغه کافرو وړی و تختولی و تی او په هغې کې هغه تبرکات پراتو د تورات نسخه پکې پرته ده او د ابراهیم علیه السلام او د آدم علیه السلام صحیفې پکې پرتې دي او د مختلفو پیغمبرانو تبرکات پکې پراته دي هغو کافرو ځان سره وړی او کافرو به یې ډېر خیال ساته ځکه هغې کافرو به هم ځان سره دا ګرځو په جنګونو کې نو چې په کوم ځای به ورتلل نو کامیابي به مونته الله داسې وکړه چې هغه تابوت هغې پورې الله سپېره کړ هغوی خدای سپېره کړه چې کوم علاقه کې تابوت پروت و نو په هغې کې وبا ولګېده هغې ویره دا جوړ د دې چل دی دا هغې قوم ته وړو چې هغې قوم ته یې وړه هلته بیماري خوره شو وی هغې قوم ته یې وړو بل کلي ته یې وړه هلته بیماري خوره شو خو دا لرکول پکار دی چې ویې سوځه او ماتې کو وی نه ګورې
وسوځویم او ماتویم ځکه د پیغمبرانو تبرکات دي پکې خو داسې به وکړو د خپل کلي نه به چېرته بل خو چېرته به وړو وی داسې وکړې یو د غوار یړی راوسته او دا صندوق یې په هغې کې کېښوده او د بني اسرائیلو طرف ته یې وله مخه ورکړه وی ځای ورسره مه ویې شړی بس دا به هغې کره ځي را په مخ یې د هغوی پر یړه کې واچوه تابوت پکې پروت دی او را روان دی شپه ده هغه هغوی نیغ راغی او د تالوت د دروازې مخکې ودرېده نه مخکې قدم او نه وروستو قدم خلک چې را پاڅېدل شمیل علیه السلام ته یې وویې چې تابوت خو دغه دی راغلی دی صندوق او خو په هغه هغوی یړه پروت دی او د تالوت د دروازې مخې ته ولاړ دی نه هغوی مخکې دي نه وروستو وی دا نښه شوه اوس منې وی اوس یې منو بس اوس خو ځکه منو چې نښه راله او اوس به دا صندوق هم مونږ ځان سره ګرځو چې مونږ حمله کوو نو مونږ له به الله کامیابي راکوي لکه زمونږ مشرانو چې به دا ځان سره ګرځو الله به کامیابي ورکوي طالوت یې وله بادشاه مقرر کړ هغه ته یې صندوق ځان سره واخله او لښکر واله ورده په د عمالقو جهاد ورسره وکړه دې مخیار و ده وی چې دا خو ما ته معلوم قوم د بني اسرائیل دی خوار دی تېښته کړې ده دا خو نران نه دي هسې نه چې څه پکې کلکم شته مضبوطم ایماندارم شته خو جنګ کې دا قاعده ده چې یو قسم منډه واله نور وړه خویی نو که دې کې د لس شلو دېرشو کسانو منډې والې خو زمونږ به هم زړه خور کي نه هغه پې یو تجربه کوله یو نهر و په هغې تېرېدل چې جهاد لتلل د هغه کافر او جابر بادشاه د هغې قوم د جابر بادشاه دغه زمانه کې جالوت نومو د هغه جنګ لتلل نو چې هغې لتلل نو ده پې یو شرط ولګو هلکه یو شرط در باندې لګو وی ما سره به جنگ له هغه سړي ځي چې په دې نیر پورې وځي خو د نیر نه صرف یو چونګ اوبه څکي او باقي به نه څکي یو چونګ به څکي او که چا زیات اوبه وڅکلې ګوری به ځان سره نه پرېږدم او تلې هم را سره نه شي ګرمي وه دی چې دا سړي زامن په نیر ور پرېوتل بس شروع یې پرې وکړل هر یو خېټه وپړسوله په اوبو باندې لږ غوندې او 80,000 لښکر و څومره و 80,000 خو د دنیا لښکرې په نیر وللل او خېټه شنه خېټه کړه او ښې اوبې وڅکلې او صرف یو څو کسان په شمېر پکې پاتې شو 314 چې هغې د هغه خپل بادشاه په حکم عمل وکړو یو چونګ یې بې راواغېستی هغې وڅکلې خو چې نیر نه پورې وتل نو چې چا اوبه ډېرې څکلې وی بیا تږي د خدای شان دی ګرمۍ کې چې اوبه څومره ډېرې سړی څکي که نه نو هغه نه نورم تږي کېږي بیا پنیر راغوټه شو بیا بې وڅکلې چې پورې بوتل بیا به رالل پنیر به راغوټه شو اخره کې طالوت ته وایي مونږ خو د تلو نه یو دا خو ډېره ګرمي ده او بلو به مو څکلې مونږ خېټې چوي مونږ مزل کم ځای کولی شو او هغه 314 کسانو وی چې مونږ ستا په خبر عمل وکړو یو چونګ به مو څکلې تنده مو لږه سړه شوه مونږ کې د تلو طاقت شته دا نور نران پاتې شو 314 ځان سره نبی علیہ السلام فرمایي بخاری شریف کې حدیث د بدریینو متعلق وی زمونږ شمیر د بدر د صحابو د طالوت د لښکر برابر دی د طالوت د لښکر شمیر هم 314 او دام 314 چې مخکې لاړل دې خو شنه خېټه پرېوتل مونږ د کار نه یو صاحب خېټې هم پړسېدلې دي دا د جنګ ورځې نه دي دا ګرمي ده او تاسو وی بدبختو ذو جهاد نه 314 څه وایي هغې دعا کوي ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین یا الله مونږ له استقامت راکړي که مونږ ته هر څومره تکلیف پېښېږي خو چې مونږ صبر راکې پیدا شي استقامت خپې م کلکې کې چې اونه تښتو او الله د کافرو مقابله کې امداد به م ته کې څومره مزېداره دعا ده امداد به م ته کې او بیا دې خپل طالوت ته وایي مه خفه کېږه کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله چې د الله امداد وي که نه نو کله وړه ډله م په لویه ډله باندې بري موني مونږ له به الله امداد راکوي طالوت لغټ شو چې ځکه دغه د زرګاو لښکر رانه پاتې شو خو پاتې ښه دی داسې هم د جنګ نو دا به تښتېدل دا 314 به هم خویول دا اوس مضبوط کسان پاتې شو جالوت چې راغی میدان ته 100,000 فوج و ورسره 100,000 او ښه مضبوط جوش کې رالل چې ښه بني اسرائیل خو ما تتر بتر کړي زما مشرانو د دې خو مونږ کتابونه او جوماتونه او مدرسې هر څه روان کړي دي دا خو مونږ ختم کړي دي دا بیا راشته شو راته او دې ته خو هم اطلاع وه چې احتیاط لري خو چې ویې کتل نو قوم ته یې هم لیده زما روب نو ټولو تښتېدل او دغه 200-300 پاتې دي او دا به همداسې نه وجنی دا به جمدي نیسو او دې ته به مونږ چل خو دا به مونږ د دې ټولو دپاره د عبرت نمونې ګرځو الالو به جمدي به نیسو او دا ټول به پې یرو خو جالوت ډېر پهلوانه مورونو ډېر پهلوان
او ډېر بهادر هغه زمانه کې خو ډز به د پهلوانۍ جنګ به د پهلوانۍ و توره به ورسره و مخ په مخ به یو بل سره جنګېدل پهلواني به یې کوله داسې خو نه چې د لرې ځای نه ټوپک په تخ کې نیولې دی او پټ ډزو کې وتښتې دا جنګ نو توره به ورسره و هغه به میدان اوړه چې کم به ښه مضبوط پهلوان به و بهادر به و جالوت میدان کې راووته او دې بني اسرائیل ته وایي تاسو نیکونو ته زموږ نیکونو سبق نه دی ښوولی تاسو بیا راووتی میدان ته بیا در کې سو شوه جنگ سره نه کوو نیسو بم او داسې بم نیسو چې تاسو نه به موږ د عبرت نمونه به ګورو او جالوت چې کوم بادشاه دی زورورم دی په دوی باندې دا خبره سره مو شو دلته طالوت الله ته سوال وکړي یا الله هغه یو لک دی او زما دا خو 314 دی الله موږ ستا په لار کې جنګېږو که مړه شو نه شهیدان به شو او که جمدي پاتې شو غازیان به شو د مجاهد څه دي خو الله ته به راسره امداد کې او یو اعلان یې وکړ وی زما په لښکر کې چې چا هم جالوت مړ که فتح به الله موږ له راکوي نیمه بادشاهي به م ورکوم او خپله لور به موله ورکوم نیمه بادشاهي به م ورکوم او زما لور شهزادګۍ هم ورته پنې کوي دا اعلان دی حضرت داود علیه السلام دغه وخت کې په دې لښکر کې دی او چې په لاره ته د مفسرین لیکي ځان سره کاڼي واغېستل یو څو کاڼي را واغېستل او الک دی د شپږ ورونو سره ملګری دی شپږ ورونه یې په دا جنګ کې دي پلار یې په دا جنګ کې دی او ده ته پلار وایي چې بچی ته خو کشر یې ته شاته ودرېږه وایي نه بابا زم د جنګ کې شرکت کو وایي ګوره شپږ ورونه دي پکې دي وایي نه خو چې جالوت راووته او دا خپل زور وباسي او دا چغې وباسي او په مسلمان دبه وکړي ده پې ورغر وایي او چې غدار یې پرې وکړه او هغه داسې و چې د سر نه خپو پورې په وسله کې پټ و او چې غدار یې پرې وکړه دا سر پرې ولګېد مردار پرېوت داود علیه السلام مسلمانانو وی الله اکبر خو چې هغې قوم یې وکتل د جالوت خو زموږ راوپردېد او په یو غزار باندې مړ شو نو دا قاعده ده چې مشر مړ شي د کشرانو خپې لږې غوندې وښوېږي دې خوا پې د نورو حمله وکړه الله داسې وکړه چې جالوت لښکر له مضبوط شکست میلو شو څوک مړه شو څوک وتښتېدل وقتل داود جالوت واتاه الله الملک الله ولا بادشاهي ورکړه طالوت ورته وایي باز تا سره زما فیصله شوې ده زما لور به هم تاله درکوم بادشاهي هم ستا شو هلته ولا بادشاهي میلاو شوه د بادشاه لور ورته میلاو شوه دلته پروردګار ورته پیغمبري ورکړه لومبې په مخ د ځمکه چې بادشاه هم وي پیغمبر هم وي هغه حضرت داود علیه السلام دی بادشاه هم شو پیغمبر هم شو دې نه مخکې چې بادشاه به پیغمبر بنو او چې پیغمبر به بادشاه بنو الله فرمای آتیناه څنګه دی ما ولا علم پیغمبري ورکړه حکمت مې ولا ورکړه او ما ولا بادشاهي هم ورکړله بادشاهي دواړه ورته میلو شو راغې بني اسرائیل یې را یو ځای کړل په بني اسرائیلو کې یو قوت او یو طاقت پیدا شو مضبوط لښکر یې پروردګار هلاک هم 314 او د نبي علیه السلام د بدر چې کوم مجاهدینو هغه څومره و هم 314 بالکل دغه مجاهدینو خبر رښتونې شوه چې بعضې وخت کې وړه ډله چې د الله امداد او د الله توفیق ورته په لویه ډله باندې زور ورکېږي او غلبه کوي الله ولا نبوت او بادشاهي ورکړه اوسېده دا د موسی علیه السلام نه 1500 کاله پس دی تېر شوی دی 1500 کاله پس او د ابراهیم علیه السلام په نوسو کې راځي ګوره د نبوت په خاندان کې دی د یعقوب علیه السلام ډېرې یهودا د هغه نوسې دی د هغې په اولاد کې راځي د یعقوب علیه السلام خو 12 زامنو د یهودا په اولاد کې دی او د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام د هغې اولاد کې او پروردګار والله عمر هم زیات کړ عمر عجیبه طریقې سره زیات شو ګوره بادشاهي میلاو شو پیغمبري میلاو شو عمر یې لږ د 18 کاله د الله په علم کې په فیصله کې حدیث پاک کې راځي چې د آدم علیه السلام د دې شانه الله تعالی کله د هغه بچي راویستل مخامخ یې ورته داسې ودرو د دې سرو میږو په اندازه پوټینې پوټینې شکل یې ګوره د انسان و خو په مقدار کې د دې سرو میږو واړه مخامخ یې ورته ودرولو نو آدم علیه السلام دې تپوس کوي وایي من دا څوک دي من هؤلاء پروردګار وایي دا ستا بچي دي تر قیامته پورې چې به پیدا کېږي نو په هغې کې د بادو د تندو نه رڼاګانې ختې روشنایانې وې پړقې دي وی الله دا پکې څوک دي وی دا پیغمبران دي که نه ستا په دې اولاد کې
د یو کس د تندي نه په ډېره لوی رڼا خطا داسې ډېر چمک و ډېره برېښنا کوله وی الله وی په دې پیغمبرانو کې د یو کس د تندي نه خو ډېره لوی رڼا خېږي دا څوک دی وی هذا ابنک داود ستا مسیر داود علیه السلام نو د خوښ شو په هغه ځای نو تپوس ته کوي وی الله عمر دی ولا څونه مقرر کړی دی څونه عمر دی ولا یې ښودلی دی وی شپېته کاله نو چې آدم علیه السلام خپل عمر ته وکتل چې زما خو سل کاله زر کاله دی او دته یې وکتل چې دا خو شپېته خو ډېر معمولي پوټې غوندې شی دی وی الله عمر ولا زیات کا شپېته کاله ډېر کم دی ډېر خشته ښکلې پړقېږي چمک وی ولا زیات کا وی نه ما چې چاله څومره عمر مقرر کړی دی هغه به یې د هغې نه پوټې زیاتوب ونه کوم دا د الله فیصله چې څه مې مقرر کړی دی هغه عمر به نه پوټې زیاتوب ونه کوم نو حضرت آدم علیه السلام خپل عمر ډېر وی الله که زه وله د خپل عمر نه لږ غوندې ورکړم وی انت وذاک دا ستا ورته خبر نه که ورکې ورکوله وګوره یاد وساته که د خپل عمر نه دی ولا عمر ورکړه نو ستا به کمیږي ما چې کومه فیصله کړې ده همغه به لکه یو سړی جومات ته 1000 روپۍ راوړي او دا په دې 3 کسانو تقسیم کا او یو کس وی چې دی یو له پکې زیاتې ورکړه ابو وروره ما هم دقه زر دي اوس که ته زیاتې ورکړې خپل حصه وله ورکړه الله وی زما د عمر فیصله هم حقه ده که ته وله زیاته ورکړې نو آدم علیه السلام ګوره ستا د عمر نه به کمیږي خوښه دې خپله ده وی رب زده من عمري 40 سنه هغه خو د عمر شروع هم نه دی که نه د کله خو په جنت کې دنیا ته خو راغلی هم نه دی او زر کله خو هغه ته ډېر لوی شیخ کاري نو بس هغه وی زما د عمر نه 40 وله ورکړه پروردګار 40 کاله عمر حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی او الله ورته ویلي چې عمر به 10 کاله 40 کاله پاتې شو ملک الموت وله راغی وی ستا ټیم پوره دی و ټیم کوم ځای پوره دی شمېر دې کړی دی یو کنه الله را لګلې منو الله بشمیر کړي وې دا سکار چې زما عمر کې اوسم 40 کاله پاتې ما ته الله زر ویلو 40 کاله مې عمر پاتې ما یو ورځ شمیرلې ده ملک الموت الله ته رجوع کړي الله خدا سي وای ورته یاد کا چې ستا زر و خو 40 داوود علیه السلام لور کړی چې راغی وی ولې تا خپل وسیله داوود علیه السلام له 40 کاله نه دی ور کړی وینا ما نه دی ور کړی نسیه وجه حدا ایری ویر دا هغه زمانه دا هغه دغه دار داسې مثال دی د هغې علاقې لکه سړی چې خوب ویني بعض انسان ته خپل خوب یادي او بعض انسان ته خوب یاد نه کېږي نو اخو د بلې دنیا معاملې وي نو آدم علیه السلام ته یاده نه وه دا خبره قرآن کې الله په خپله وایي وی یېرې مو او انکار یې وکړه نو د اولاد نه یې ځکه خبره یېرېږي او انکار هم کوي یېره په انسان غالبه ده که او زر انکار وکړي وی ما خو نه دي ورکړی وی تا ورکړی دي چې کوم وخت هغه میثاق او وعده و د شانه مې د بچی راوستل تا د 40 کاله ورکړي دي اوس قصه د اخلاص ده نو آدم علیه السلام ته یو سکند صبر ونه شو 40 کم زر کاله باندې داغه نه سال اعلی او داوود علیه السلام عمر څومره شو پوره 100 کاله شپېته خپل 40 ولا ورکړ نو داوود علیه السلام ته څو څیزونه ملو شروع نو درې بادشاہي ملو شو د بادرې د وجنه مفت کې نه بادری وکړو یو لوی کافری مردار کړ او دا هغې په مقابله کې رب العالمین ورته پیغمبري ورکړه او د آدم علیه السلام د عمر نه هغه ولا د خپل عمر نه مخکې نه 40 کاله سنبالې ښودو جدا ده او پروردګار ورسره یو احسان بله م وکړه یو کتاب یې نازل که زبور تورات خو و ګډوډ شوی و نو نوی کتاب الله دې له راولېږه زبور او ده به صاحب تلاوت کو او داسې تلاوت به ده زبور کو چې ناشنا تلاوت د نبی علیہ السلام پر صحابو کې او صحابي دی ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا غره خشتا आवाज دومره خشتا आवाज چې کله ابو موسی اشعری رضی الله عنه تلاوت کو رسول الله مبارک به سره سره لقاو اے ابو موسی وی دا سه خشتا مزیدار आवाज الله درکړی دی لکه داوود علیہ السلام आवाज چې څنګه ګور پیغمبر علیہ السلام د داوود علیہ السلام د आवाज صفت کوي لحن داودی هغه پشان خشتا आवाज الله درکړي نو د داوود علیه السلام आवाज څنګه مزیدار او خشتا چې کم ځای به تلاوت د قرآن شریف کو نو غرونو بام ورسره زبور وي کانو بام ورسره زبور وي او مرغې برالی په دې هوا کې به وزرې والی او ولاړې به وي او ساروي به ورته راجمع شاغي بام ورسره په هغه تلاوت کې مصروف او چې ځنګل تبلال په ځنګل کې به د زبور تلاوت کو د ځنګل د اونو نه بم د زبور आवाज وته دې ته تلاوت وي من څه आवाज دی مونږ خو لاول اوازونه خراب دي خشته نه دي او که خشته اوواز هم د چی نو په مانځه کې یو غړد وباسي زر یې ووایي ښکلی اواز سره مزېدار اواز سره تلاوت د قرآن شریف کوئ لږ کوئ خو ښکلی کوئ یو پاو تلاوت وکړه یو رکوع تلاوت وکړه خشته اواز سره وکړه
مزیدار آواز سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کم وخت کې پیغمبر تلاوت کوي، پیغمبر د قرآن شریف، او په خشته آواز یې کوي، الله ولا داسې توجه ورکوي چې دونه توجه بل شي نه ورکوي. ښکلی آواز د الله لوی نعمت دی، الله دې زموږ نصیب. نو لږ تلاوت خو په ښکلي او خشته آواز سره. نو داود علیه السلام چې به کم وخت کې تلاوت د زبور کو، او زبور بیا کتاب عجیبه دی، زبور ټول د الله ثنا صفت دی، هغې کې احکام نشته، احکامات ټول تورات کې، تورات په احکامو به عمل کو. زبور کې ټول د الله ثنا صفت. نو چې دبره زبور تلاوت شروع کړو، نو مرغانو، حیواناتو او سیبه د کانو د بوټو دی به سره بنګار کو. لکه یو سړی تلاوت کوي که نه، او هغه تلاوت یې چا له خوند ورکړي نو هغه هم پړه کې رو رو پټ پټ ورسره لګي. یا به شیرجان کله نعت وایي که نه، او چا له خوند ورکړي نو هغې هم ورسره هغه کلی رو رو په قلار قدیم کله وایي لکه وایه راسره که نه، نو هغه لا ښه خوند شروع. دا خدای والي شوم دی، مونږ ته نه وایي نعتونه. بهر کې هغه در داسې خشته آواز الله ورکړو، او الله ولا طاقت څنګه ورکړو. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي، حدیث کې راځي، څه منګړه قصه نه ده، نوکرانو ته به یې حکم وکړو چې دا زین راته اس راته بار کې، نو چې هغې به هغه اس باندې کته چوله او زین به یې پې برابرو، نو ده به تورات د زبور ختم کړی بیا دومره ساعت کې. شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې دی، هغه به په 6 ګنټې کې قرآن شریف ختمو، 6 ګنټې. نو صاحب د هندوستان او د علاقې علماو او قاریانو دا چېرته کېدی شي؟ 6 ګنټې کې نبی علیہ السلام خو فرمایي 3 ورځو مخکې به ختم نه کړي. 6 ګنټې کې څنګه ختمې؟ هغه د دلی په جامع مسجد کې دلته ټول علما او قاریان کېنول، ویل شي کېنه زه ختموم، که مې ختم کوم نه که نه نو منه شک بس تاسو باسو. د دلی په جامع مسجد کې جناب ټول قاریان او حافظان او علما رالل، چاته چې قرآن یادونه هغې د یادونه ورته متوجه شو، چې چاته یاد نه و نو هغې قرآن شریف ځان سره لاس کې ونیو، او د مازدیګر مونځ چې وشو نو ده شروع وکړله، الحمدلله شروع کړه، الحمدلله رب العالمین. د ماښام بانګ یې نو ویلې چې ورناست یې قرآن شریف ولوست، هغې ورته وی، او د قرت د اصولو مطابق د قاریان او علما ورته ناست دي، هغې ورته وی ته ویلې چې دا ستا کرامت دی، نور چاته د اجازت نشته. نو د داود علیه السلام خو پیغمبر و، د هغه خو دا معجزه وه، معجزه ویلې ده چې د عقل نه بار کار به پې د پیغمبر نه صادرېږي. نو چې هغې به ورته په اس باندې کت او زین برابرو، او دی به ورته ختم، تورات زبور به ختم کړی. دی د اواز خشته والی. عبادت به یې څنګه کو؟ نو چې نبی علیه السلام د کوم عبادت صفت وکړي نو هغه د صفت قابل یې که نه. نبی علیه السلام فرمایي ویله داود علیه السلام مونځ ډېر مزېدار، ډېر اعلی. صحابه د الله رسوله څنګه مونځ یو؟ وی د شپې نیمه به خوب کو، لومبې نیمه حصه، لکه 6 ګنټې شپه شوه مثلا 6 ګنټې، نو 3 ګنټې خوب، 2 ګنټې به پاسې د الله عبادت به وکړو، نو بیا اخیري ګنټه به بیا خوب کو چې سهار لپاره دمه شي، 3 حصه به د شپې عبادت. او د کور خاوندانو باندې به څنګه عبادت کو؟ ده به وی زما دا عادت دی او دا مې طریقه ده چې زما په کور کې داسې ټیم نه کې د الله عبادت پکې نه کېږي. نو خلکو باندې نمبر یې ښودی بچې ته به د سهار نه د 10 بجو پورې د سبا نه عبادت کې، بیا به ته نه کې دا بل به کوي، بیا به ته نه کې بیبي به کوي، بیا به هغه نه کوي لور به کوي، یعنی 24 ګنټې 40 ګنټې به د په کور کې د الله عبادت کېده، چې زما په کور کې داسې وخت تېر نه شي چې د الله عبادت پکې نه کېږي. او روجه به څنګه روجه نیوله؟ نو ګوره رسول الله مبارکي صفت کوي. نبی علیہ السلام فرمایي بهتره روجې د داود علیہ السلام روجې دي، یو ورځ به روجه او بل ورځ به کوجه. نه تاسو کړه الله رسوله مونږ څنګه تهجد وکړو؟ د داود علیہ السلام طریقه دغه څه کوي. او صاحب روجه څنګه ونیسو؟ صحابي به زه خو ډېرې نیوې شم، وی د داود علیہ السلام د روجو نه بهترې روجې نورې نشته، یو ورځ روجه او یو ورځ کوجه. نو پیغمبري میلاو شوه، بادشاہي میلاو شوه، زبور میلاو شو، ښکلی اواز ورته میلاو شو، عبادت به کو، او ورځې به تقسیم کړی، یو ورځ به د الله عبادت وي، دا مې د خدای ده، دې کې د بل چا کار نشته، بادشاہ هم خو دا مې د الله ده. یو ورځ به د خپلو بچو سره وخت تېراو، دا مې د ما د بچو تربیت وکړم، بچي برابر کړم، د بچو اخلاق ټیک شي، او د بچو سره چې سړی ناست وي نو خوندن کوي. او یو ورځ به جناب د رعیت لپاره ورکول چې تاسو راځئ چې د چا څه قسمه کاري راځي دي په دغه ورځ به دغه کار کوم، دا به تقسیم کوو. الله ورسره یو احسان بل وکړو، د زغرو د جوړولو چل یې ورته وکړو. قرآن کې الله فرمایي وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ،
اوسپنه. نو اوسپنه چې سړی لوړ لواري کوي خو په اور کېږدي او څټک ولا رابرئ او پلکونه ولا رابرئ. نه لوړ نو چې داس پلکونه دی وایي. الله ورته اوسپنه داسې نرمه کړې وه چې په لاس به یې تاوله راتاوله، کلکه اوسپنه ګوتو کې به یې نیوله او تاوله به، او چې څومره به یې نری کوله نری کېده به، نو زغرې به یې جوړول. زغره په تاسو په دې جیبګرو کې به کتلې وي د اوسپنې کړۍ جوړې کړې وي، هغه په جنګ کې استعمالي، ځان ته یې واچي چې توره پې اثر نه کوي. نو هغه زمانه کې لواري زغرې به وي، هغه به درنې هم وي، خلک به ورسره ګرځېدي هم نه شو. ده به ښه مزېداره اعلی زغرې جوړولې او مزېدارې طریقې سره نرې اوسپنه او نرمولې به ابې خرڅولې. دې دپاره به یې دا کار کو چې زه د بیت المال باندې بوج نه شم او د خپل لاس ګټه وخورم. بیت المال مال به نه خورم، د خپل لاس په ګټه به یې خپله ګزاره کوله. لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو د به کپړه خرڅوله، نو تارونه یې په اوږو بازار کې روانو، خدای مون بخښه کپړه خرڅو تجارت یې کو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغی مټې ونیو، ابوبکر څه کوې؟ وایي دا کپړه بازار کې خرڅوم. وایي د مسلمانانو کار به څوک کوي چې ته دا کپړې خرڅې؟ نو وایي زما بچي به څه خوري چې دا نه خرڅوم؟ وایي راځه مونږ د بیت المال نه تنخواه مقرر. نو بیا کېنه د بیت المال نه ولا تنخواه مقرر کړه، او څومره تنخواه ولا مقرر کړه؟ دونه مقرر کړه چې د ابوبکر او د هغې د بچو پې ادنا ګزاره کېده، ټوټې غوندې. نو حضرت داود علیه السلام ته الله د زغرو د جوړولو چل وښاو. قرآن کې الله وایي اوسپنه مې ورته نرمه کړه، بغیر پلک او سټک او د اور نه به ورته اوسپنه نرمېدله، او د هغې نه به یې زغرې جوړولو خرڅولې به، او د خپل ځان او د بچو ګزاره به یې په هغې باندې کوله. دا الله احسان شو. ګوره الله احسان کوي بیا که نه، چې تا الله ته ځان نږدې کړې، الله به سره احسان کوي، الله به راته هر څه آسان کړي. یو ځل په کور کې ناست دی، لکې دا راله، یاره وایي ما غوندې عبادت دا به په مخ د ځمکه بل څوک ونه کړي. خبره ټیک وه، ټیک وه، غلطه نه وه، ځکه پیغمبر دی، د پیغمبر په شان عبادت امتي نشي کولی. او بیا مونځ او روژه او ټول کور کې یو شان عبادت، خو الله تعالی دا خبره خوښه نه شو. بعضې وخت کې یو خبره ګناه ني، خو د پیغمبر د پیغمبرۍ د شان سره مناسب ني. الله وی ښه دا دې څه ووایې؟ رونو حدیث پاک کې راځي کہ عبادت کې نو ځان ته به نسبت نه کوي چې دا زما کمال دی، چا ته به نسبت کوي؟ الله ته. هغه انسان چې هغه وایي الله ما دله لمونځ وکړه، ما دله روژه ونیوله، ما خو صدقه ورکړه، ما زکات ورکړه، ما حج وکړه، الله ورته څه وایي؟ مړه تا څه کړي دي؟ دا خو مال ما درکړه نو ځکه تا صدقه ورکړه که ما مال درکړه ځکه دې حج وکړه، تا پکې څه دي؟ او که ته مونځ کې او روژې نیسې نو ما دله ښکلی اندامونه درکړل، سترګې مې درکړلې، پوزه مې درکړه، غوږونه مې درکړل، لاس پې مې درکړل، او عقل او دماغ مې درکړل. که ته ما لیونۍ پیدا کړې وې، په لاس او پو مې ګوښ شل پیدا کړی وې، ستا پلار به مونځ کړی، تا مونځ کولی شو، تا روژه نیولې شوه. خو زما امداد، او دا حقیقت دی رونه، که نه دی؟ دا خو د الله امداد دی چې په اندامونو روغ، په عقل روغ، نو زما عبادت کوې. نو تا وایې چې ما عبادت وکړه، نو الله په دې خفه کېږي. او چې کوم انسان داسې ووایي چې الله ما خو صدقه نه راکړې، دا مال خو تا راکړی، زما څه مونځ دی، زر زر مې وکړه، زما څه روژه ده، ما که حج وکړه خو تا مال راکړی دی، دا خو زما کمال نه دی. الله ورته څه وایي؟ بنده وي دا هر څه تا کړي دي، دا خو تا کړي دي، لاس پې تا وړکول، پیسې تا راواغېستې، د حج نیت خو تا وکړه، ای بنده دا تا کړي دي. ګوره ده په عاجزۍ الله خوشحاله شو، د هغه بل په معمولي لویه باندې الله خفه کېږي. الله چې خوشحاله په څه به خوشحاله؟ په عاجزۍ. او چې خفه کېې نو کبر کوه، په دې به خفه کېږي. نو داود علیه السلام کبر نه دی کړی، حقیقت خبره وکړه. پیغمبر دی، د پیغمبر په شان عبادت بل څوک نشي کولی. الله ته خوښه نه شو. کوم ورځ چې د ده د عبادت و کور کې ولاړ دی په عبادت، په دغه ورځ به ده فیصله کړې وه، دروازه به بنده کړې وه، جرنده به وه، د قلا دروازه، او په هغې به پولیس ولاړ وو، د هغه زمانې چې کوم پولیس یا فوج و چې څوک به ما ته نه پرېږدي، هېڅ څوک به نه راځي. ولې؟ ما د خلکو دپاره جدا ورځ مقرر کړې ده. او کور بیبیانو ته به تاسو هلته عبادت کوئ چې زما عبادت کې هېڅ قسمه خلل لا نه شي. اوس دی لګیا د خپل عبادت کې 2 کسه ورته ور واوړېدل، 2 کسه ورغلل خصمان. قرآن کې الله وایي څنګه دی ورپسې تصورا په المحراب دې کې څنګه دی یې مشو ور واوړېدل، چې ور واوړېدل داود علیه السلام. اوس او جګړه چې چا په منځ کې جګړې نو شور هم کوي، او یو بل ته وایي په ما ظلم کوې، ابولوی نه ظلم نه کوم. شور جوړ شو، داود علیه السلام په مانځه کې وایي چې دا څوک رالل؟ غله رالل، ډاکوان دي، ته په کومه رالل؟ دروازه خو بنده ده، ته په کومه رالل؟ او دا شور در سره
بس هغه مونځ هر څه مختصر کړل، په دې باندې پرېښود، دې ته ویل وړه څوک یې؟ او پریشان هم شو چې ګیر چاپېره د قلا نه خو زما پوج پولیس ولاړ، دروازې بندې، بیا په کومه راغله؟ او دا څه شوری جوړ کړ؟ هغې ورته وې یېرېږه داود علیه السلام، یېرېږه منګه دوه کسان یو بل سره جګړه ده، تا له هم فیصله راوړی چې موږ له فیصله وکړي. فیصله راله وکړه. په کومه رالی؟ یاره ستا هغه پوج پولیس نه پرېښود، په دیوال راوړی. او خدای پاکه دا نصیب خلک دي، په دیوال راوړېدل. وی څه فیصله م راوړې ده؟ یو ورته وي د ده یو کم 100 ګړې چیلې دي، زما یوه ده. دې ما ته وایي چې دا یوه ماله راکړه چې زما 100 شي. دا ظلم کوي که نه کوي؟ دا ما ته ظلم کوي. او وی سروره په خبره کې م زورور دی، ما ته چې په یوه به ته څه کې؟ او زما خو یو کم 100 دي، زما شمېر به پې پوره شي. او چې بار خلکو له ځینو خلک هم د ده مرسته کوي، او دا قاعده هم د نن سبا زوروره ده. د دې خلکو خلک ملګري وي، د غریب خبره څوک چاته وایي؟ زورور دی خبره ده. خلک چې چاته ور مخامخ کېږي وي ورکوله که نه، خو یو چیلی پیسه کې. خو چې بل چا له ورځو راځي په پلانکي پیسه نه کړو، هغه مو یو کن دا خو رښتیا وایي، یو چیلی ده څه پکې ورې کدل تا له راځي د خدای پیغمبر یې که مونږ فیصله وکړو. داود علیه السلام پوه شو چې او دا خو انسانان نه دي، دا خو فرشتې دي، په دیوال د پاسه انسان کم ځای راوړی دی شي. ما نه غلطي شوې ده، ما وی چې زما په شان عبادت څوک نه شي کولی. الله دا دې پوه کړم چې دا څومره ټایم دې ضایع شو، بیکار بې ځایه غوندې مسله درله راله. بعضې مفسرین یو بله خبره لیکلې ده، خو ټیک نه ده، ټیک نه ده. وی د ده یو کم 100 بیبیانې وي، وینځې وي، او یو بل یو کس هغه سره یو وینځه وه. نو داود علیه السلام هغه ته چې دا یو ماله راکړه. نو الله وله دا فیصله راولېږله. نو هغې وی چې دا یوه چیلی چې ده دا دله ورکړه، دا ظلم او دا خو زیاتې دی، دا خو هغه هم زیاتې دی چې هغه نه هغه یوه وینځه غواړه. خو دا خبره خطا ده، ښه دا ټیک نه ده. د پیغمبر په شان کې دا خبره ګستاخي ده، او نه پیغمبر داسې کولی شي. وخر راکعا واناب، بس پوه شو چې دا خو الله په ما ازمایش وکړو، په مې امتحان وکړو، بلا وخت مې دا د عبادت نه ضایع شو. دا خو که زه ځان له عبادت کوم، خو د الله توفیق دی. که الله بادشاهي نه وراکړې نو ما ځان له عبادت کولی چې پولیس به زما څوکۍ کوله، فوج به زما څوکۍ کوله، ما په قلا کې عبادت کوم. پرېوت الله ته په سجده، ویې جلل، دومره یې وجلل. دا سواوي زمونږ یو کتاب دی، جلالین شرحه ده، هغه لیکلي دي، وایي که د ټولې دنیا اوښ کې را یو ځای کې د داود علیه السلام اوښکو ته به ونه رسي، او چې د داود علیه السلام او د ټولو انسانانو اوښکې را یو ځای کې د آدم علیه السلام اوښکو ته نه رسي. دا څونه پټې خبره ده. لیکن فورا الله ته په سجده پرېوته او په جړاو په جړاو جلل به جلل به، دومره یې وجلل چې د اوښکو سیلابونه به ترې بهتل. دې نه دا معلومېږي وروڼو چې په عبادت په خپل غرور او کبر نه کوي. دا به نه وایي چې دا زما کمال دی. 1 روپۍ دې چاله صدقه او خیرات ورکړه، وایي دا د الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بسونه عبادت کو، دا خپې مبارکې به وپړسېدې، حتی تورمت قدماه، حدیث کې راځي خپې به وپړسېدې. نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته عرض کوي چې د الله رسوله ته خو الله پاک پیدا کړې، هر څه درته معاف دي، د دومره عبادت بیا ولې کوې چې دا خپې دې وپړسېدلې؟ او جړل به ولې جوفه عزیز کعزیز المرجل، دې سینې به داسې اوازونه کول لکه کټوۍ چې په اور پرتی او هغه جوشیږي او خودکار کوي، داسې به سینې اوازونه کول، ټوله شپه به جړل رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو عایشه بیبي ورته عرض کوي چې دا ته ولې کړې؟ تا خو الله مکمل معاف پیدا کړې. او ته څه وایي؟ افلا اکون عبدا شکورا، نو چې الله دونه احسان په ما وکړو چې دې پاک پیدا کړم، نو زه به د هغه شکریه نه ادا کړم. پکې شکر خو ادا کړم، دې نه زیات ولا وکړم چې شکریه ادا شي. په موږ الله څونه احسان کړی، ټول موږ الله مسلمانان پیدا کړي، ټول وایي الحمدلله. د مسلمان وطن کې د مسلمان مور او پلار نه او د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان، دینه غټ احسان د الله بل شته؟ هغه روح صحت به م پرېږدي، ورسه به پرېږدي، دا روحاني او دا دیني د الله احسان. نو مونږ چې څه کوو د الله یقین وکړه، که پوټې شکریه مونږ ادا کولی شو. د الله دونه احسانات دي په مونږ باندې. زه اکثر دا خبره کوم، وایم که په جاپان کې پیدا وي نو مونږ به ګوتم بت رام رام کول، که په انډیا کې چې د هندوانو په کور کې پیدا وي نو د خپل لاس جوړ شوي بت ته به م سجدې کول، که په روس کې پیدا وي، جرمني کې پیدا وي نو مونږ به خدای نه منه، او که په اسرائیلو کې پیدا وي نو موسی علیه السلام او عزیر علیه السلام ته هم د خدای زوی وي، او که په امریکا کې د عیسایانو په کور کې پیدا وي نو عیسی علیه السلام ته هم خدای وي.
دا شکر دی چې مونږ خدای دغه ځایونو کې نه یو پیدا کړی. دنیا به څه کې څو ورځې به دنیا خشته وه او مال او دولت او موټر هر څه به رسره و، خو ټول عمر به د آخرت د ډمبرو لرګې و، ټول عمر به د جهنم ځای و. خو د خدای فضل دی دنیا یا او شکر دی د هر چا له خدای د گزارش دغه ورکړی دی. دنیا لږه لکه ډېره ده خو په دې مطمئن یو د الله فضل دی چې په قبر کې او په حشر په نشر کې به مو انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه الله نصیب کوي. ولې په هغه مو ایمان دی، د هغه دین مو منلی دی، الله مو منلی دی انشاءالله. احسان دلته احسان وکړه هلته مو احسان کوي. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت داود علیه السلام متعلق دینه دا عبرت واخلې د مارون په عبادت مه فخر نه کوې. هغه پوټې غوندې خبره وکړه څونه امتحان او ازمایش پرې راغی. قوم ته به لګیا او نصیحت یې کوه. هغه قوم چې دته راجمع شو زمونږ د جمعې ورځ د عبادت د هغې د خالي ورځ وه، نو هغې د ایلې یو علاقه ده د دریاب په غاړه باندې د کوهي تور او د دغې علاقې سره خوا کې لوی دریاب دی، بحر قلزم ورته وایي. دغې بحر قلزم په غاړه باندې ایله کلی دی، دغې کې اکثر خلک د دې پاتې کېدل. نو د خالي پر ورځ یې په ښکار بند کړی وي، خالي پر ورځ به ښکار نه کوئ. نو الله په امتحان کو د خالي پر ورځ به دریاب کې کبان ډېرو، په نور ورځو به کم، په دې باندې ښکار بند یې نه به کوئ. نو دې یو چل جوړ کړ، ډنډونه یې جوړ کړل، ډنډونه د دریاب په غاړه باندې. نو د خالي پر ورځ به د هغې هغه ورخونه وویستل چې کوم ته اوبه ورته ځي. نو چې کبان به دونه ډېر وي چې د اوبو د پاسه به هغه به هغه ډنډونو ته لاړل. نو ماښام مازدیګر به یې پسې ورخ بند کړ، نو سار به پرې رالل، نو کبان به یې ترې راوویستل. ګوره چلونه یې جوړول او جال به یې راوړه. جال نو د خالي پر ورځ به یې جالونه په دریاب کې وغورځول. نو په دغه ورځ به یې په کبان نه رایستل. نو جال خو چې دې ور وغورځول نو کبان پکې بند شي که نه، د اتوار پر ورځ به راتل نو جال به یې راوویست. داود علیه السلام ورته دا ظلم مه کوئ. وی نه دا خو مونږ د خالي پر ګوره دلیل پیغمبر سره دلیل. بعضې وخت اوس مونږ سره هم خلک دلایل شروع مونږ ته د قرآن حکم چې دا د الله د کتاب حکم دی، دا د پیغمبر حکم دی، صاحب دلایل به سره شروع نه کنه عقل مې دا وی، زه خو دا وایم عقل مې دا وی. دا خدای نیکبخته د قرآن په مقابله کې ستا په دماغو کې خو سوټې پرتې دي. د قرآن مقابله کې د پیغمبر د وینا مقابله کې د انسان عقل څه شی دی؟ نو هغې داود علیه السلام سره باسونه شروع کړل چې نه نه خو الله په مونږ ښکار منې کړی، د خالي خو مونږ ښکار نه کړو، مونږ خو د اتوار په ورځ کبان راوړو. اوس پیغمبر ته وایي چې دا ګناه ده مه کوئ. قوم څلور ځایه شو، یو قوم به ښکار کوو، بل قوم به نهی عن المنکر کوله، امر بالمعروف چې دا به نه کوي، بل قوم څه زمانه خو دوی منې کول خو بس هغې پوه شو چې دا بدبختیان نه مني، بل هغې غلې پاتې شو. او بل قوم ته به داود علیه السلام وایي چې نصیحت ورته کوی، هغې وایي زمونږ خپل عبادت کوو، که مني مني دی او که نه مني نه دی مني. چې خوند دی ونه کړو پروردګار ته بیزوګان او شادوګان جوړ کړو. هغه چې کوم په غلش خاموش پاتې و هغې نه هم الله بیزوګان شادوګان جوړ کړل. چې بیزوګان شادوګان دا لږ دریاب طرف ته نور ته ځان له شو داود علیه السلام یې نور ته وخواشی دی، په دې به د الله عذاب هر کل کې را ځي. چې سار راغلل ویې کتل نو ټول د بیزوګانو شادوګانو په شکلونو باندې او سرونه به یې خوځول او اوښکې به ترې بهېدې. نو د هغوی خو د وطن خلک و اواز به قفلان کي نو سر به یې خوځو اوښکې به ترې بهېدې. اوور ورځې جم دي، اوور ورځې پس الله مردار کړه. بعضې خلک وایي دا بیزوګان شادوګان د داود علیه السلام د هغې قوم اولاد. داسې نه ده ښه، کوم قوم چې مسخه شي هغه د اوو ورځو نه زیات نه پایي. د دې بیزوګانو شادوګانو په شکل الله هغې مسخ کړي. لوی عبرت دی په دې کې زما وروڼو، لوی عبرت. یو به په لږ طاقت باندې ځان کمزورې نه ګڼئ، لکه څنګه چې د طالوت د خپل قوم سره پاسېد، الله وله برې ورکړي. کبر به نه کوې، لویي به نه کوې، او د پیغمبر مخالفت به هم نه کوې. حدیث پاک کې راځي، پرون زمونږ حدیث تیر شو په ترمذي کې چې په آخره زمانه کې به 3 عذابونه راځي. 3 یو به ځمکه شلېږي او خلک به پرې ننوځي. او الله مونږ ته تېر کال خوله په دغه کشمیر او په دغه بالاکوټ او په دغه علاقو کې که داسې زلزله بله راله او ځمکه وشتېده نو څومره کلي به څومره زرګونه خلک پکې لاړل. او بل به شکلونه مسخه کېږي، دا به هم راځي، الله دې مونږ ترې وساتي. او 3م عذاب به دی چې د بره نه به پې د کاڼو د اوسپنو باران کېږي، دا عذاب هم راغلی دی.
دا بمونه او دا میزایل څه شی دی دا اوس پلي دي که نه هغې باران کېږي که نو دا یو خو لږ لږ وښودلی شو په مونږ ته په دې بالاکوټ او په دغه علاقو کې اسلام آباد کې وښودلی شو نمونه وښودلی شو او دا د اوسپنو باران هم در باندې کېږي په دې امت باندې لږ دی لا او بل غټ عذاب پاتې دی چې شکلونه به خدای خبر چې د خنزیر حدیث کې دا نشته چې په کوم شکل به بدلېږي مسخه لفظ راغلی دی چې د خنزیر په شکل به بدلېږي او که د خر په شکل به بدلېږي او که د بیزو په شکل او که د سپي په شکل پروردګار دې وساتي دور ډېر غلط طرف ته روان دی د مسلمان ګناه انتها ته رسېدلې ده زنانو کې دونه بې حیایي او دونه بې ستري عام شوې ده چې د هغې مثال نشته موبایل دونه عام دی چې هلکان جینکۍ ټول پې ګپونه یو بل سره لګوي او ډشونه او صیبه دا نور ګند او دا په کیبل یې ورشئ وګورئ پېښور ته اسلام آباد ته د خلکو په کې د خدای یره نشته عذاب به نه راځي په مسلمان د عذاب کار مونږ کوو مونږ الله غصه کړی دی الله دې مونږ د خپل قهر او غضب نه په امن کړي نه ملا زمونږ نه خیال دی خلاص دی نه جومات زمونږ نه خلاص شو نه مشر زمونږ نه خلاص شو نه تبلیغ والا خلاص شو نه بزرگ خلاص شو نه خانقاه خلاصه شو نه سپینګیري خلاص شو او نه کشر او نه زنانه دا مونږ نه خلاص شو هر سړی ځان ته د ټولو نه لوی سړی وایي او بل ته ګازر مولی مو ته نه ښکاري خدای دې مو د خپل قهر او غضب نه وساتي نو داود علیه السلام متعلق دا یو د عبرت خبره شو بیا غیرتی څومره مرګ ولا عجیبه مرګ راغی ده به دروازه بندوله چې کله به د کور نه بار کړ چې زما زنانه د کوره بارونه دي او چابیانې به ده سره وي چې زه نه یم چې ما کله بل څوک رادننه نه شي یو ځل یې دروازه جلنده کړه او بار ووت چې بار ووته بیبي او بچی په خپل کور کې دي دی کې سړی ورغی کور ته هغې چغې جوړې کړې زنانه وه چې دا پردې سړی څه کوي دا خو دروازه هم بنده ده او داود علیه السلام خو بار ته اوس خدای مکه هغه راننوځي بچی سړی پردې څه کوي په دیوال باندې خلک راوړېدل ګاونډیان او نور چې دا شور د سره وي پردې سړی ولاړ دی داود علیه السلام په منډه راغی دروازه یې کړه چې راغی سړی په میدان وایي ته څوک یې چې زما کور ته راغلی بې زما د اجازت نه وایي دا هغه قسم چې نه مې دیوال بندولی شي نه مې جرنده بندولی شي او نه مې د دنیا یو طاقت بندولی شي بس پوه شو وی مرحبا بملک الموت ملک الموت وی او وی مرحبا دی وی هر کلی دی وی ستا ټیم پوره دی سملاستو روح دې واغشته والله علیه او بلکې یو روایت کې راځي چې په سجده په عبادت باندې پرېوته روح ته اوچت کو بیا ویله زما رونو لوی نه لوی سړی که بادشاه وي بادشاهي یې څونه وه داسې نه چې د پاکستان بادشاه و هغه مصر فلسطین عمان بحرین دا علاقه راونیسه چې نن سبا ته ورته ابوظهبی او دا علاقې وې دا راونیسه تر د عراقه پورې او د ایرانه پورې د دې علاقې بادشاه و حضرت داود علیه السلام نو خبره مې دې پورې کوله که لوی نه لوی سړی وي مرګ نه نشي بچ کېدی په خپل عبادت به غرور نه کوې که عبادت هم کوې نو دا د الله تعالی فضل او د الله تعالی کرم د پیغمبر د حکم عقلی دلیل بنوي نه دا خو داسې او داسې بس چې څه د الله د کتاب او د پیغمبر د حدیث و حکم دی ابه منې ګنې بیزو شادو بدله جوړه شي او په خپل طاقت به بروسه نه کوې الله نه به سوال کوې نو که لږه ډله مي لږه ډله یې پروردګار ورله په څومره مضبوطه بادشاه باندې او په څومره لوی طاقت باندې غلبه ورکړله او د الله امداد به رسره وي دعا وکړه چې الله تعالی په موږ رحم وکړي یا الله موږ د هر قسم آفاتو بلیاتو مشکلاتو غمونو مصیبتونو په امن کې وساتي خدای د خپل قهر نه مساتي الله د خپل غضب نه مساتي خدای د مصیبتونو آفتونو نه مساتي یا خدای ټول امت د فتنو نه وساتي ټول امت د مصیبت نه وساتي د امت ټول په لوی مصیبت کې او په لوی پریشانو کې پروت دی او لوی غم کې پروت دی الله دا زمونږ د ګناهونو وجه زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي او دا امت د نبي علیه السلام مبارک او خدای دا مسلمانان دغه مصیبتونو په امن کې وساتي خدای مریضانو له شفا ورکړي قرضداران د قرض نه خلاص کړي زمونږ د خپل ذات او د خپل حبیب سره مینه پیدا کړي او الله تعالی د مصیبتونو د خسپونو د مسخې د زلزلو د دنیا او د آخر د عذابونو نه په امن کې وساتي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیب کړي او د هغې د جنډې لاندې جنت ته بوتلېږي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 273 نمبر کیسټ کې تاسو د حضرت داود علیه السلام واقعه واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې
بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے د ناصر خان اور حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دے 255-2912. اسپیشل فرمائش د نعت خوان حافظ بشیر جان ارمانی او ڈاکٹر بخبلن دے. الصلاة والسلام دلبرا بیا هغه تیره ژوندون مې شو د سره بیا نو د عزت پایه دې نور هم اعلی شه که په نازو کې یوه خبره بیا ستا د حسن تماشه چې هر چا وکړه یاد به نه کړي له شمسو قمره بیا ستا د عشق جام چې چا په شونډو کې خو پروا کله کړي له مال او سره بیا چې استاد راته هنر ستا د عشق خود لاز بوان اخلم لدی هنر بیا قربانی مشه نصیب خپلا جانانا زلزل بیا ستا د ویخت د سر بیا ستا د مینې مې په مخ باندې وریږه پار دم کې باران لبسره بیا چې تا نوم مې ستا د مینې په جام خوږ شو تریخ به نشي هرګز تر محشره بیا د هجران دور دې تېر شلو محبوبه د وصال بهار دې شو د سره بیا رب د پاره یو غمجن سلام خو وړه د محمد امین د خوږ ځیګر بیا ینو تشمس الضحی یا رسول الله او تبدر الدجى یا رسول الله تشمس الضحى یا رسول الله او تبدر الدجى یا رسول الله تعالی نسبی تأمی لقبی تعالی نسبی تأمی لقبی تفخری عربی تمحبوب دربی تصدر العلائی یا رسول اللہ او تبدر الدجائی یا رسول اللہ تشمس الضحائی یا رسول اللہ او تبدر الدجائی یا رسول اللہ تبہری کرم تنور الظلم تمحبوب دا اللہ نبی محترم تس محبوب تبہری کرم تنور الظلم تمحبوب دا اللہ نبی محترم صاحب دلوائی یا رسول اللہ او تبدر الدجائی یا رسول اللہ تشمس الضحائی یا رسول اللہ او تبدر الدجائی یا رسول اللہ تمحبوب زمائی تمطلوب زمائی ہم تمہیں دخوگا زخمی زردائی تمحبوب زمائی تمطلوب زمائی ہم تمہیں دخوگا زخمی زردائی تمقصود زمائی یا رسول اللہ او تبدر الدجائی یا رسول اللہ تا پسی اسغم جن زگر زمان خاک دا درد استا دا سر زمان زبستا غم پا جمل خادو ورنکما ستا پا مخ نصیب
شدا دفتر زمان زبستا غم پا جمله خادو ورنکما ستا پا مخ نصیب شدا دفتر زمان نو زچی ستا پا مزین رخسار شیدا شم مجنون سدے پا دغی ہنر زمان زچی ستا پا مزین رخسار شیدا شما مجنون سدے پا دغی ہنر زمان پا مرحم دا مسیح ہچری روغ مشانو ستا دا عشق پتیخ دا زڑا پر ہر زمان ستا دا یو اخت دا سرب قربان کم کازار وارش بہر بر زمان زد بلگل جو گوہر محتاج نیما ستا دا در خور دی گنج گوہر زمان تچک دی قدم دناس پکو ماز مکان رب دی فرش کری اغزائی بسور زمان ستا پا مقصباشی ستا پا ظلفش پشینو شکر دوارشو شامو سهر زمان محمد امین اغیر بار نظار شما ارچی تاہل ضروری خبر زمان تدمرا عزت هم وقار لرے چی مثل جبریل خدمتگار لرے ونتخذ دا مولائی یا رسول اللہ تبدر الدجائی یا رسول اللہ تشمس الدحائی یا رسول اللہ او تبدر الدجائی یا رسول اللہ گداستا دا درد محمد امین کرم خور نمادی شای بہترین تکندہ طائی یا رسول اللہ او تبدر الدجائی یا رسول اللہ تشمس الدحائی یا رسول اللہ او تبدر الدجائی یا رسول اللہ تشمس الدحائی یا رسول اللہ او تبدر الدجائی یا رسول اللہ تعالی نسبی تا امی لقبی تا فخری عربی تا محبوب دربی زار تا صدر العلائی یا رسول اللہ او تبدر الدجائی یا رسول اللہ تشمس الدحائی یا رسول اللہ او تبدر الدجائی یا رسول اللہ تشمس الدحائی یا رسول اللہ او تبدر الدجائی یا رسول اللہ او تبہری کرم تنور الظلم ایت محبوب دا اللہ نبی محترم صاحب دلوائی یا رسول اللہ تبدر الدجائی